په وروستیو اونیو کې د پاکستان ډیپلوماټیک تحرکات زیات شوي او ظاهرا ښکاري چې دغه هیواد په سیمه ییزو پیچلو معادلاتو کې د خپل رول د پیاوړي کولو په هڅه کې دی. اسلام آباد د متحده ایالاتو او ایران ترمنځ د مذاکراتو له فعال کوربتوب وروسته اوس له سیمه ییزو هیوادونو سره خبرې پیل کړي دي. شهباز شریف د دوحې په سفر کې له شانداره هلکري سره مخ شو. او د اماراتو له چارواکو سره یې د منځني ختیځ د امنیتي وضعیت، سیمه ییز ثبات او د انرژۍ د بهیر د دوام په اړه مفصلې خبرې وکړې. تر دې وړاندې نوموړي په سعودي عربستان کې له محمد بن سلمان سره هم لیدلي وو چې ریاض یې هم له تودې غېږې سره یې هرکلی وکړ. په ورته وخت کې د پاکستان د پوځ مشر عاصم منیر ایران ته په سفر تللی او هلته یې له ایراني چارواکو سره د امریکا د ولسمشر په مشخصو وړاندیزونو خبرې کړې دي. د پاکستان د پوځ مشر په دغه سفر کې له نږدې 10 جنګي الوتکو سره د افغانستان هوایي حریم کارولی دی چې طالبانو ته د ځواک ښودلو ترڅنګ دا پیغام هم ابلاغ کوي چې د افغانستان اسمان د پاکستاني جنګي الوتکو تر وزرو لاندې دی.